د الله تعالی عجیب نظام دی. مال، قوت، پوهه او نور نعمتونه هر انسان ته ورکوي، که کافر وي او که مسلمان. خو سکینه یا فکری او جسمی سکون او یا د زړه ډاډ یا اطمینان القلب خپلو خاصو بندګانو باندې لوري. دا د زړه ډاډ او د زړه سکون په جدي اهمیت دلالت کوي او ښیي چې دا د الله تعالی خاص او ځانګړې او لویه لورینه ده. خوشبخت دی هغه انسان چې په دغو انسانانو کې وشمېرل شي، چاته چې الله تعالی د زړه ډاډ یا سکون ورکوي. دا نعمت څنګه ترلاسه کېدای شي؟ الله تعالی یې درته وایي: الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار، یوازې د الله تعالی په ذکر یا د الله تعالی په عبادت باندې د زړه ډاډ یا اطمینان ترلاسه